د قمر د سکالرشپونو په حق له درې تازه خبرې. لومړی په کابل کې د 210 خویندو څخه او زر شاوخوا ورونو څخه ازموینه واخیستل شوه. ډېر ژر به د دوی پایلې اعلان سي. دویمه خبره ننګرهار ولایت. ننګرهار ولایت کې راتلونکي شنبه ورځ به ازموینه اخیستل کیږي سهار 9 بجې په الفلا پوهنتون کې. تاسو ته ایمیل هم کیږي، اړیکه هم در سره نیول کیږي. د دې باوجود که چېرته تاسو دا ویډیو ګورئ او تاسو نوم لیکنه کړې اوسي د خپلو اصلي تذکرو سره د راتګ خبرداری درکو. دریمه مسله د کندهار ولایت په حق باندې ده. ترڅو چې موږ د ننګرهار له پروسې څخه خلاصيږو د کندهار ورونه کولای شي چې خپل نوم لیکنه تر سره کړي. د دوی لپاره د نوم لیکنې دروازې خلاصې دي. د کندهار ورونو که چیرته مو تر اوسه نوم لیکنه نه کړي دا چانس لاس مو ورکوي. تاسو ته لینک په سکرین باندې ښکاري. د دې ترڅنګ که چیرته تاسو غواړئ چې د یو محصل ژوند په علمي ډګر کې وژغورئ زموږ واتساپ سره اړیکه وکړئ او یو محصل سپانسر کړئ.